آیا کله ځان سره دا فکر کړی دی چې زه هم استشهادي وکړم؟ په ده کې شک نه و، د موږ هر مجاهد استشهادي و او مجاهدینو ته لمبر د استشهادي عملیاتو نه رسېدل. دا اوس هم په زرهاوو د موږ ملګري انتظار د استشهادي عملیاتو یې کړي او دغسې پاته سوي دي. په دغه باندې ټول خلک خبر دي. یو بل مجاهد و ما سره اکثر وخت ګرځېدل، شهید احمد خالد، الله پاک دې قبول کړي، الله دې درجې له ټولو شهیدانو سره ورلوړې وګرځوي. نو ده هم زه خبر نه وم، ماته یې څو واره راته وویل زه به استشهادي عملیات ته ولاړ شم. موږ تاسې هره شپه تعرض کوو دا استشهادي عملیات دي او ځو به انشاءالله موږ تاسې ټول دغه عملیات ته آماده یو. نو بیا زه خبر نه وم، پټ د استشهادیانو کنډک ته تللی و. بیا د هغه مسؤل له ما سره رابطه وکړه چې دا ملګری خو تا سره ګرځي چې ته خبر یې، د ثبت نام کړی مال د موږ نه وم په اثر کې ولیکه. نو ټول مجاهدینو دا ارمان دی. نو دغه د مجاهدینو تر مینه پورې دی ټولو الحمدلله دغه ارمان ولو چې فدایانو ملګرو سره یو ځای سي او استشهادي عملیات